نشه یي توکي د انسانانو ژوند ګواښي او ټولنه د بدمرغیو په لور بیایي. په دې توګه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت منصوبین چمتووالی نیسي ترڅو په نشه د روږدو کسانو ژوندونه وژغوري او د ژغورلو ټیمونه حرکت کوي. د کورنیو چارو وزارت اړوند د نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت د ټول هیواد په کچه پراخ کمپاین پیل کړی ترڅو هغه کسان چې په نشو روږدي دي راټول او اړونده روغتونونو ته یې د رغېدو په موخه ولېږدوي. موږ د ژمي په سر کې د محتاجینو په راټولولو باندې صلاح او مشورې وکړلې او د هغو دپاره مو یو طریقه جوړه کړله چې هغه محتاجین چې بې سرپناه دي او د کور د فامیل سره جلا دي یا هغه هلته نه پرېږدي یا نه لري، نو د هغو د راټولولو دپاره موږ په ټول افغانستان کې کمپاین وکړی چې تقریبا دا کمپاین اوس هم جریان لري. په دا تیرو یو هفته کې تقریبا په کابل کې در 1500 زیات کسان موږ اوس راټول کړي دي چې هغه مو شفاخانو ته معرفي کړي دي، وړي مې دي د علاج دپاره. همداسې په ولایاتو کې موږ دا کمپاین وکړي، هلته هم راټول سوي دي چې هغه په شفاخانو ته یا بعضې محفوظ ځایو ته انتقال سوي دي چې د هغو تداوي وسي، چونکې سږکال ډېر یخ زیات و او خطره د دې وه چې د مرګ به وکړي، ځکه دوی هلته کوم ځای کې چې اوسېږي هغه مناسب نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ خپل کوشش روان کړي او دوی مو د راټولولو ترتیب مو جاري وساتلی. نو اوس هم موږ عملیات جریان لري، نور پاته به هم راټولوو انشاءالله. د هوا په سړېدو سره یاد کمپاین د تېرې یوې اونۍ راهیسې راپیل شوی او تر دمګړۍ یې نږدې 2000 تنه په نشه روږدي کسان د کابل او اړونده ولسوالیو څخه راټول کړي او روغتونونو ته یې د درملنې په موخه لېږدولي. ومارسو راځئ دغه واخلئ دا د دې د استوګنې ځای دی. زه الحمدلله بس الله جهود دا علاقه خو نو د سرای شمالي علاقه ده. نن د مواد مخدرو د معاینات په همکاریو په هلو ځلو باندې نو یو پراخ عملیات په درس کابل کې شروع شوي دي او امارات تصمیم لري چې د درس کابل محتاجین ټول کړي او حتی په درس افغانستان کې دا سلسله جاري شوې ده. دغه چې په نیمروز کې، په هرات کې، په فاریاب کې، په کندهار کې، په بدخشان کې، په تخار کې، نو په کابل کې دا د په ډېره پراخه پیمانه د ټول معاینات پرسونل راوتلی دی. نو امید لرو چې الله جل جلاله به د دې ته نجات ورکړي. د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم چې د نشه یي توکو کښت، استعمال، پیر او پلور او لیږد منع شو، د نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت منصوبینو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نشه یي توکو سره کلکه مبارزه پیل کړه او تر دمګړۍ د پام وړ لاسته راوړنې لري. د تیر یو نیم کال کې چې کله امیر المؤمنین حفظه الله حکم وکړي د تریاکو د ټولو مواد مخدرو د بندولو، یو همدا علت هم دغه و چې زموږ په ملک کې بې اندازې محتاجین وه او دا یو ډېر غټ مشکل دی د زموږ د جامعې دپاره. دا غلاوې کوي، دا د کورنۍ دپاره مشکل دی، یعنې د هر چا دپاره مشکل دی ځکه دا په هر جرم کې ملوث دی. نو د دې په خاطر دا اعلان هم یو وجه هم دا و چې دا اعلان وسو، نو چې موږ د خپل ولس ته د مشکلاتو څخه خلاص کړو. نو د هغه وخته څه موږ شروع په کړې ده، موږ قاچاقبران او کم مواد فروشان چې دي
دا نیسو او دا راولو بیا محکمو ته معرفي کوو چې په دې برخه کې موږ الحمدلله ډېر لاسته راوړنې لرو. ډېر زیات قاچاقبر موږ نیولي دي، ډېر زیات مواد فروشان مو نیولي دي، د امارتو محاکمو ته سپارلي دي. د ژمي په رارسېدو او په نشه د روږدو کسانو سخت ژوند ته په کتو د اسلامي امارت مشرتابه دا پرېکړه کړې چې د دوی ژغورلو ته باید په جدي توګه پاملرنه وشي او د دوی د درملنې په موخه کوټلي ګامونه پورته شي. ما از آمدن طالبا خیلی خوش هستیم، چون بسیار آرامی داره، بسیار چیزی که بودن دوزا کم شدن، شکر خدا آرامی کم شدن. کل از طالبا بسیار خوش هستیم. تا خانه خدا رو ما پیش طالبا ملا صاحب خوش هستیم. اشرف غنی بروتی تخت امان دیگه ریخته، نوش جان طالبا پاچایی را گرفته. د اسلامي امارت د مشرتابه د خاص حکم په اساس باندې او د وزیر داخلي د محترم وزیر صاحب په خاص حکم باندې او د رئیس الوزرا د خاص حکم په اساس باندې د مواد مخدرو محترم معین صاحب دا ترتیب جوړ کړي چې د کابل او د ټول افغانستان معتادین باید راټول شي. نو مجاهدینو تقریبا د 10 بجې دي د پولیس څوکۍ په سیمه کې موږ ولاړ یو، د معتادینو پر راټولولو باندې ټول اخته یو. نو امید لرو خدای ته چې د سهار پرې به ډېر حد پورې کابل ښار موږ د معتادینو څخه خلاص کړو. معتادین هغه ډله ده چې دا د افغانستان وګړي دي، مسلمانان دي او د دوی ساتنه او حفاظت پر موږ باندې لازمه ده او موږ د خپل ځان یوه ذمهواري بولو. نو په دې اساس باندې موږ راوتلي یو چې دوی راټول کړو او دا د تیر فاسد نظام هغه نتیجه د موږ ته په لاس راغلې ده چې زموږ افغانان د دې څخه کړېږي او اسلامي امارت دې ته په پوره تعهد سره ولاړ دی چې دغه بد ډله یا دغه بد ناصر چې زموږ په ملت کې دی دا به انشاءالله العزیز ختموو او موږ پوره قصد دې ته کړی دی. امید هم الله ته لرو چې الله جهو به ملت نور د دې مشکل سره خلاص کړي. د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت منسوبین په ټول توان د دغې شومې پدیدې سره په کلکه مبارزه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد او ولس لپاره خنډونه رامنځته کړي. کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت مسؤلین په پوره توان او کوښښ سره هڅه کوي چې د کابل ولایت او مرکز ټولو ولسوالیو څخه همداشان د ولایتونو څخه ټول معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولېږي.